فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، ای فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدې شي تاله درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معامله ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دی ش علی رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړو په علی رضی الله تعالی عنہ په هغه سارا کې خان سره ول دی ورته وی علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما زه خو نه مہر لرم نه کور لرم نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علی رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېده، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه داغه تاسو څنګه وکم. نو صحابه کرام ته فرمایل وی نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د تر زوی د کې دي چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کې دي چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته نو راغه چې کله راغه نبی علیہ السلام وس دي صحابه کرام ولګو دی ورته ته ورشه شابه ورشه نو چې دلال د نبی علیہ السلام خواته کې لاستو نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علی سره راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسی ونه د شرم غږ ونه کو را پاسې د واپس راغی هغه ورته تاسو کوي چې چل دی وکړو وی مال ته خبره نشو کولې ما سو نه وی ما خو نه شو ویلې ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشت تاسو وک کنه. علی رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغه چې بیا ورغه بیا د نبی علیہ السلام تاسو کو علی اسی راغلی وی او د الله پیغمبر اسی راغلی وما ناس را پاسې د بیغه غونو کو د حیا د وجنه بار صحابه تاسو کو علی سی چل دیو کو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویل زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولې ورشي شابه ورته د چې لاړو نبی علیہ السلام پوښو نبی علیہ السلام څه شو پوښو یا علی ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علی رضی الله تعالی عنہ سره غلی روچت کې الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم دې د پار راغلی ما دې د پار راغلی ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه بزتا ته درکما خو چړمبه زه دا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او که خوشاله نه ده. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي زه د فاطمه نه سو کما تاسو کما او زمونږ غیرت یو دغه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کوي نه الک ته وي ته ځان له خوخه چال ترتا زه رشتہ وکما خو د لور متعلق نه د لور نه تاسو کوم دا خو بی غیرتی ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته وایم چې ته خوشاله که خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علی زه به د فاطمه نه څه کوم تاسو کوم بیا به زه ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلان کې ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما
ما تعالی درکړې ده هغوی ما قبوله کړې ده. څه شی قبله قبله څه شی؟ هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خفه ده، عاقله ده، بالغه ده. اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی. دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خفه وي. خو اوس جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه، د هغې نوم هم خاله و، خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه، ده مشره خورې وه. نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته، دا ترورې وله راوغوښته. وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه، خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده، ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده. او دا مشره ښځه وه، د نبی علیه الصلاة والسلام ښینې وه، او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کوو، دې سره به مشوره کوله. دا ډېره پوهه ښځه وه، بردباره ښځه وه، امانتداره ښځه وه، خبره به په امانت کې ساتله. نو نبی علیه السلام د خپلې ښینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده. نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله، وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي، دا خپل د تره زوی سره کوي، ستا نیکه ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي، نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې. فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته پخپله وکړم، دا به ورته زه پخپله وکړم. سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې، او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره، لاس وله وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم، زه ستا سره یو مشوره کوم، ماله جواب راکه، ماله جواب راکه. نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي، ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستا ده، خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم، ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم، ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم، او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده، هغه شانتې زما خوښه ده. په دې دوران کې جبري علیه الصلاة والسلام راغی، ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه، ستا معامله زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه. فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو، مخ مبارک سور شو، په تندي مبارک باندې خولې رالې، چې رالې جبري علیه الصلاة والسلام راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه د اسمان تمامی فرشتي، د اسمان تمامی فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشحاله دي، د اسمان تمامی فرشتي خوشحالیږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي. دا وحی راوړه، چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو، نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علي رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیہ الصلاة والسلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علي ته په نکاح باندې ورکړه. او علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی علي فاسه د مهر بندوبست وکړه، د مهر څه وکړه بندوبست وکړه. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورم، څومره مهر. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره، دا وګوره علي رضی الله، او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه و، د هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علي رضی الله تعالی ته فرمایل د الله محبوبه ما ته منظور ده، ما ته فاطمه نکاح څه ده منظور ده. اوس بیا نبی علیه السلام بعض روایتو کې راځي
علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شته دی نه نو ما سره خو څه شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی خپل کور یې نه خو اس او زغره جهاد له ساتل یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه که اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي زغره خرڅه که الله مالک ته بله به درکړي علي رضی الله تعالی دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی لره عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم وی ولې خرڅوئ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه ما سره خو مهر نشته دی دا زغر رانواله نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه زغره یې ورته څه کړه ده واپس کړه زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه زر درهمه راواغستل زر درهمه او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی خدای ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو زما د طرف نه دغه مه راکړه عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهمه چې در سره کله وشي بیا به یې ماته واپس راکړي بیا به یې ماته څه راکړي واپس راکړي علي رضی الله تعالی راغی مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو دا غزوه تبوک موکه وه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه پای کې لږ مال غنیمت راغی مال غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه راله 600 درهمه لاس له رالو نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم عثمان رضی الله تعالی عنه ته 600 درهمه ورکړو وی ستا په ما باندې 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هم 400 درهمه خو هغه د خپل طرف ورکړو خو دا 600 دې پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د پاره تیاری کوي د غزوه تبوک د پاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي جهاد لزو اوس علي رضی الله تعالی عنہ سره خوښ پک سو درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې جهاد لاړ شم عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي ور خطای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې څه بندوبست کوم چې جهاد له لاړ شم عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغسته بیا ولا ورکړو دا زر درهم والا ځان له جهاد بندوبست په وکړه سامان په ځان له والا دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زه ویرم ما ته را یادېږي هغه را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مهر راوړو 400 درهمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته خو په جماعت کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جماعت ته وعده نه کېږي که نه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو د الله پاک محبوبه د کور مم سو کو بندوبست وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل وی عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله صلی ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعه نو واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډېر نیازبینه لوري ودېدله ډېر سخت خفه نه دی ور سره لږ خپنیوی شو خپنیولی شو ودرېدو نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو که نه داسې نو دی عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبي علیه السلام ولاړو په جړا شو چغې کړه وی وا خدیجه
خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی اسلام سره باندې اسې غم او چې دن عائشه دا غي نوم واغستنه نبی اسلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی اسلام اواز تر وګو شو رامنډ کړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مینه درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زه د کلی نه شړلم او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوخ کې بيدي او د علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په دې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خدا سي نه راغلی نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه دې صادر راواغستو او په فاطمه دې صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوښ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښ که دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علی رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبه اودس کړی دی لوټه ورته یې د علی رضی الله تعالی ته دوبو وی علی لومبه پاسه اودس وکا لومبه پاسه سو وکا اودس وکا او زه ګورم چې په اودس کې ته زما د بابا څومره سنت ژوند دی کوي زما د بابا د سنت څومره خیال ته ساتي علی رضی الله تعالی پاسه دو چې کله اودس وکړو کنه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ته خوراکړه وی علي زم منځ کومه تم منځ وکړه او چې کله دواړه منځ کو ته دعا غواړو زه به پې امین واما ته دعا کوه زه به پې څه واما امین واما دا هم طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ